سینوها 28مه برخه. د هورمهوب د لیدو لپاره مصر ته ستنېدل. پیل. زه مصر ته د ستنېدا لپاره د خپل سفر په اړه ډېر څه نه وایم. یوازې دومره وایم چې کله بیړۍ حرکت وکړه نو هر څومره چې مصر ته نږدې کېدو ما د بې صبرۍ ډېر احساس کوه او قرار نه شو پاتې کېدلی او تل مې د بیړۍ پر غولي چکر وهه. زما بیړه وه چې هر څومره ژر وشي مصر ته ورسېږم. کله چې بیړۍ د مصر په ساحلي ښارونو کې لنګر اچوو نو ما د هغو ښارونو د ژوند د حالت په اړه مطالعه نه کوله ځکه چې ستومانه شوی وم. ان د سوري د غرونو رنګ چې د لمر لوېدو په وخت رغواني کېدل زه یې نه هیجاني کولم. په سوریه کې پسرلی شوي توتکیو په اسمان کې الوتنه کول، سندرې ویلې او کله چې مو بندري ښارونو کې دمه کوله نو د هغو غږ به مې احساساوه چې سر به مې ګرځېدلی. د بعل د خدای، د سوریې د خدای کاهنانو د پسرلي شیانو د ټولولو لپاره په کوڅو کې نارې وهلې او مخونه یې شکاري کول. د دوی تر شا ځوانو نجونو او ښځو ګاډۍ راکاږلې او هغه ډالۍ به یې پکې اچولې چې خلقو به د بعل خدای لپاره ورکولې. خو له دې کبله چې زه مصر ته ستنېدم او دغو شیانو راته ارزښت نه درلود او زړه مې نه غوښتل چې ان یو ځل هم دغه منظرې وګورم ځکه یو ځل مې پخوا هم لیدلې وې. هغه مهال چې ما غوښتل مصر ته ستون شم د هغه پوه په شان وم چې پر یوې ښځې مین شوی او باید دغه ښځې لیدو ته ورشي یا باید همدغه ښځه د ده کور ته راشي او دغه پوه او عالم نور نشي کولی د پاپیروس یعنې د مصري کاغذ شي یو ډول بوټی جوړېده پر پاڼو لیکلي شیان ولولي او که یې ولولي نو له هغو علمونو څخه نشي زده کولی چې پر دغو کاغذونو لیکل شوي وي او تر هغه وخته همداسې چې دغه ښځه ویني له هغه وروسته یې حواس متمرکز شي او کتاب ولوستلی شي. زه هم د دې لپاره چې مصر ته روان وم د خپل هیواد لیدو ته ورتلم نو د سوریې د ښارونو د منظرو او د دې سیمې د خلکو د دودونو او رواجونو له کتو بېزاره وم. ما غوښتل ځان تبس ته ورسوم او د شپې په پیلېدا سره د ښار په کوڅو کې قدم ووهم. د خټینو کورونو په مخ کې تېر شم. هغه منقلونه وګورم چې د کورونو په مخ کې ایښي او کبان پرې سرکوي. زړه مې غوښتل چې ژورې ساګانې وکاږم او د کبانو بوی احساس کړم. د مصر د شرابو جامونه تش کړم او د نیل اوبه بوی چې د چکړو بوی ځي او دا بوی زما ډېر زیات خوښیږي. غوښتل مې ډېر ژر مصر ته ورسېږم چې د نیل پر غاړه په شنو شوي پاپیروسو ګامونه کېږدم او د نیل سیند پر ساحل د وحشي ګلانو خوږ وږم احساس کړم. کله چې لمر راخیږي او وړانګې د امون د معبد په رنګارنګ ستونو پرېوځي نو زه د هغه الواني وړانګې وستایم لکه چې په خپل برخلیک کې مې ویلي له دې سره سره چې په تبس کې بدبخته شوی یم. خو د وخت تېرېدا پر دغې بدبختۍ د هېرېدا دوړې راپرېستې وې او هغه وخت چې مصر ته ستنېدم نه مې ځان نیکمرغه احساساوه او نه بدمرغه بلکې د وطن درد مې درلود او غوښتل مې ولاړ شم هغه ځای ووینم چې ما پکې سترګې پرانیستلې پکې لوی شوی یم او ځان مې پکې پېژندلی دی. کله چې د سینا صحرا ته ورسېدو له دې سره سره چې پسرلی و مګر بیا هم هغه باد چې د وچې له لوري په سمندر لګېده ګرم و او زموږ مخونه یې وسوځول ځکه د سینا صحرا د نړۍ تر ټولو ګرمه سیمه ده. له دې وروسته چې یو موده مو د سینا د سور رنګ سواحلو په څنډو کې سفر وکړه هغه ځای ته ورسېدو چې د سمندر رنګ زیړ شو. ماڼوګانو پر پړي تړلی یو منګی سمندر ته ورکوز کړه او له هغې خوا یې پکې اوبه راوښکلې. ما چې وڅښلې نو احساس مې وکړه چې اوبه خوږې دي او د نیل د سیند د چکړو بوی یې. کله چې د نیل خوږې او له چکړو ډکې اوبه سمندر ته رسېږي نو له تروو اوبو سره ژر نه حل کېږي. پر دې ورځ چې کله ما د نیل اوبه وڅښلې خپل مرۍ کاپتا ته مې وویل دغه اوبه زما له نظره د نړۍ تر غوره شرابو خوږې دي. خو کاپتا وویل هر چېرته اوبه شته او که د نیل اوبه هم وي د شرابو ځای نشي نیولی. ما وویل زه د دې اوبو پر څښلو ځکه خوشحاله شوم چې پوهېږم مصر ته رسېدلي یو. کاپتا وویل که مصر ته ورسېدو زه تصور نه کوم چې زما د ژوند حالت دې بدل شي ځکه زه یو مری یم. که په مصر کې یم یا په بل ځای کې زما لپاره توپیر نه لري. ما وویل کاپتا
زموږ اوږدو سفرونو سپین سترګه کړی، ان تر دې پورې چې کله مې هېر شوی چې ګنې ته زما مری یې. داسې ځواب راکوي چې هر څوک یې واوري، فکر کوي چې دا ستا حق ده چې له ما سره همداسې خبرې وکړي. که په مصر کې وای نو د نیل له څنډو مې یوه لښته راوړله او پر ملا اولو مې څو ګزارونه درکول چې پوه شوی وای چې ته زما مری او حق نه لري چې د خپل بادار سره دغسې بحث وکړي. کپتا دواړه لاسونه پر زنګانونو کېښودل او رکوع یې وکړه. بیا یې وویل زما باداره، ته هم ډاکټر یې او هم هنرمند، خطیب او ویناوال. ته پوهېږې چې کله او څنګه له خولې خبرې وباسي او هغه څه چې تا اوس وویل ما ته یې ستا لکړه او د نیل د څنډو د ونو لښتې راپرځړ کړې. پوهېږم چې د لکړې او لښتې ګذر د سیند له چکړو اوبو، د هیلیو له سندرو، د سرو شویو کبانو له بویونو او د تبس د معبدونو د پړاس له ښکلي بویه مشهور دي. ځکه دا 1000 کاله کېږي چې مریانو ته په لکړو او لښتو سزا ورکوي. د دغو لښتو له زوره په مصر کې هر څه په خپل حال پاتې دي او هیڅ شی له خپل لیمڅي څخه پښه نه غځوي. له دې سره سره چې د مصر د جوړېدا 1000 کاله کېږي، خو هیڅ شی پکې نه دی بدل شوی. اوس پوهېږم چې باید د لښتې او لکړې ګزارونه وخورم، ځکه اوس مې باور دی چې مصر ته رسېدلي یو. زموږ اوږد سفرونه چې ما ډېر څه پکې زده کړل پای ته ورسېدل. او ای د نیل د څنډو د بڼسونو لښتې، د مصر خدایان دې برکت درکړي، ځکه هر چا ته ادب ورکولی شي چې تر خپل لیمڅي پښې اوږدې نه کړي او د دې مخه نیسي چې څوک پر چا تیری وکړي. له دې خبرو وروسته کپتا له ډېر غمه په ژړا شو او بیا د بیړۍ په یو څنډه کې کېناست. تر هغه وخته ویده و چې زموږ بیړۍ بندر ته ورسېده. کله چې بیړۍ د نیل سیند ته ورسېده، د بندر په څنډه کې ودرېده او زما سترګې پر مصري پنډیانو ولګېدې چې له یو لنګ پرته بله جامه پر تن نه وه. ما ولیدل چې ږیرې خریلې دي او دلته متوجه شوم چې د سوریانانو له اوږدو جامو او ګاډګوتي ږیرو مې کرکه کېده. سوریه کې نارینه او ښځې ټول چاغول، په داسې حال کې چې د مصریانو نارینه او ښځې ټول نري اندامونه لري. پر ما باندې ان د جوالیانو د بدن د خولو بوی خوږ لګېد. همدا چې زما او د کپتا نومونه یې ولیکل. کپتا ځان د سوریې معرفي کړه چې څوک ورته مزاحمت وکړي، ځکه چې کپتا تښتېدلی و. له بیړۍ چې راکوز شو، ما خپلې پشمي سریاني جامې وایستلې او د مصر کتاني جامې مې واغوستلې. له دې وروسته چې 2 ورځې مو بندر کې استراحت وکړه، په یو بیړۍ کې سپاره شو چې تبس ته تله. له هغه وروسته د نیل پر سیند زموږ سفر پیل شو. موږ ډېره موده د نیل سیند منظرې نه وې لیدلې، نو پر همدغه ورځ مو له سهاره تر بېګا ښي او کیڼ لوري ساحل ته وکتل. د هیلیو او غازانو له اوازونو او د هغو لوڅو کلیوالو له لیدو مو خوند اخیسته چې خپل غوایي به یې قلبې لپاره بیول. کله چې به کښتۍ په یو بندر کې ودرېده، کاپتا به یو ساقي خانې ته ولاړ او مصري بیر یعنې د اوربشو اوبه به یې وڅښلې. ده به ساقي خانه کې ناستو خلکو ته په نورو هېوادونو کې د خپلو سیلونو کیسې کولې او هغوی به د کاپتا خبرو ته داسې حیران شول چې د مصر خدایانو ته به یې پناه ورولله. څومره چې تبس ته نږدې کېدو، د نیل د دواړو غاړو اوسېدونکي زیاتېدل. تبس ته نږدې کلي او بانډې یو بل سره نښتي ول. یو وخت د نیل په ختیځ کې 3 غرونه راڅرګند شول چې ته به د تبس ښار 3 ساتونکي دي. ورپسې د ښار ستر دیوالونه او له هغه ورهاخوا د امون سر معبد او سپېڅلی ډنډ راښکاره شو. کله چې ما د نیل سیند په لویدیځه څنډه کې د اموات یعنې د مړو ښار ولیده، خپه او غمجن شو. ومې ویل د مړو ښار هغه ځای دی چې کله مړي مومیا شول هلته یې ښخوي. د مصر د ټولو فرعونیانو او ملکو قبرونه هلته ول او د هغوی په هدیره کې سپین رنګه ودانۍ ځلېدې. د مصر د هرې ملکې د قبر پر وړاندې یوه ونه کرل شوې چې دغه ونې د پسرلي په موسم کې هغه فصل چې موږ مصر ته ننوتو ګلان کوي. زه ځکه د مړو د ښار په لیدو خفه شوم چې خپل مور پلار مې رایاد شول چې د غوایي په پوستکي کې د فرعون قبر ته نږدې ښخ شوي دي. ما د هغوی قبر د یو حریصې ښځې د مینې له امله خرڅ کړی و او هغوی مې په خپل قبر کې نشو ښخولی. ما دوی ته بل نوی قبر هم نشو اخیستلی چې په بلې دنیا کې بې کوره نه وي. په سویل کې چې د نیل سیند کږېږي، د فرعون ماڼۍ د شنو ونو په منځ کې ځلېږي چې
طلایي رنګ یې زه شکمن وم چې آیا د مصر د لښکرو قمندان هورمهوب بله هم په دې ماڼۍ کې اوسیږي او که نه. کله چې زه له مصره تلم هغه یو پیاوړی سړی و او فرعون ته ډېر نږدې و، خو هېڅوک له قضا او قدره خبر نه وي او نه پوهېږي چې هغه کس چې نن پاچا ته نږدې دی سبا دغه نږدېوالی له لاسه ورنه کړي. زموږ بیړۍ د تبس په بندر کې هغه سیمې ته نږدې ودرېده چې زه پکې لوی شوی وم. ما ناڅاپه داسې احساس وکړ چې زه ماشوم یم او ځان مې د ماشومتوب د همیشنیو منظرو په منځ کې لیده. د کوچنیوالي او ځوانۍ د خاطرو رایادېدل هم خوشحاله او هم خفه کړم. د پلار او مور په حالت ډېر خواشینی شوم ځکه هغوی ټول عمر ځانونه له کړاو او مصیبتونو سره مخامخ کړل چې وکړی شي ما ته سواد را زده کړي او ښوونځي ته مې ولیکي. خو د ځوانۍ او د یوې ښځې د وسوسې له امله ما له هغو سره خیانت وکړه او د هغوی قبر مې خرڅ کړه. داسې وشرمېدم چې غوښتل مې مخ پټ کړم چې تبس مې ونه ګوري او ونه وایي چې دا د هغه نمک حرامه سینوهه چې خپل مور و پلار یې په بله دنیا کې بېکوره کړل. تر دې وړاندې چې تبس ته ننوځم په دې ښار کې د ژوند کولو لپاره مې خاص او معلوم پلان نه درلود ځکه چې هلته زما ژوند کول په هورمهوب پسې تړلي ول چې ووینم او پوه شم چې هغه به زما د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه وایي. خو کله چې مې په ښار کې ګام کېښود پوه شم چې زه بیا هم په دې ښار کې د پخوا په شان ډاکټر شم، خو یو مشهور او ستر ډاکټر نه بلکې هغسې ډاکټر چې د بېوزلو په سیمه کې ژوند کوي او د بېوزلو او خواره کسانو معالجه کوي. ما دا نیت نه درلود چې په پردیو هېوادونو کې ترلاسه کړي معلومات د خپل شهرت او شتمنېدا وسیله وګرځوم، بلکې نیت مې کړی و چې د بېوزلو په سیمه کې ژوند وکړم او احساس مې وکړ چې خوشحاله او هوسا شوی یم. که زما پر ځای بل ډاکټر وی او په نورو هېوادونو کې دومره معلومات ترلاسه کړی وی نو تبس ته له ستنېدا وروسته به یې په یوې شتمنې سیمې کې اړول او د خپل کور پر سر به یې لوحه ځوړنده کړي او خپل نوم به یې پرې لیکلی وي چې ټول پوه شي دغه ډاکټر تر ټولو غوره دی او هغه کسان چې د معالجې لپاره ورځي باید ګران بیه ډالۍ ورکړي. ما غوښتل د بېوزلو په محله کې ژوند وکړم او نومورکی پاتې شم او له دې امله مې ځان راضي احساسوه. دغه موضوع د دې ښوونه کوي چې ځینې وخت موږ د خپلې غوښتنې په اړه هم تېروتنې کوو او نه پوهېږو چې څه غواړو. په ټوله نړۍ کې ګرځو او له یو هېواده بل ته ځو، په سرو او سپینو علم ترلاسه کوو چې وطن ته له ستنېدا وروسته د یو شتمن په شان ژوند وکړو او خپل دغه پرتم نورو ته هم ور وښیو. خو له ستنېدا وروسته په حیرانۍ سره ګورو هغه څه چې موږ هوسا او اراموي نو د ښار په یو څنډه کې ګمنامه ژوند کول دي. د بندر جوالان پر موږ راتاو شول چې له بیړۍ څخه زموږ بار راښکته کړي او یو میلمستون ته یې یوسي. دوی تمه درلوده چې له موږ څخه ډېره اجره واخلي ځکه هر چېرته دود دا وي چې کله یو مسافر کوم ښار ته ځي نو جوالیان ترې ډېرې پیسې اخلي. خو ما کپتان ته وویل چې نه غواړم میلمستون ته ولاړ شم او جوالیانو ته ووایه چې زموږ بار بستاره د بیړۍ څخه نه باسي. کپتان وویل ایا ته نه غواړې چې په دې ښار کې پاتې شې؟ ومې ویل ته بېلې ځنډه ولاړ شه او د بېوزلو په محله کې یو کور راته واخله. دغه کور تر ډېره حده باید زما د مور و پلار پخوانی کور ته نږدې وي. کور باید نن واخلې چې زه سر له سبا هلته طبابت وکړی شم. کپتان په دې خبرې ډېر خفه شو ځکه چې تصور یې کوو موږ به په یو میلمستون کې ایسار شو او مریان به دغه چوپړ کوي. خو نیوکه یې ونه کړه، سر یې ښکته واچو او ولاړ. پر هماغې شپه زه خپل نوي کور کې چې پخوا د یو مسګر کور و او د بېوزلو په سیمه کې و پر ځمکه کېناستم. په شاوخوا کورونو کې او په چمګاونډ کې ښځو د کورونو په مخ کې په منقلونو کې کبان سره کول او له ټولې سیمې څخه د سرکړو کبانو بوی لټېده. چې شپه پخه شوه د عمومي ځایونو په څراغونه روښانه شول او له منځه یې د سوریانو د موسیقۍ سندرې واورېدل شوې. د مستو ماڼوګانو غږونه پورته شول او چې اسمان ته به مې کتل نو د ښار د څراغونو د رڼا له کبله سور بخن شوي وو. زه له اوږدو کلونو وروسته چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په سفر او د معلوماتو په ټولولو بوخت وم خپل لومړني ځای یعنې خپل کور ته ستون شوی وم. حیران وم چې په سوریې، بابل او کرد کې مې هغه ښکلې منظرې ولیدې. معطره تیل مې بوی کړل، خو ولې د سروکړیو کبانو بد بوی او د ګاونډیانو د بېوزلۍ او لوږې منظرو
خوند راکو. د بلې ورځې پر سهار مې کاپتا ته وویل یو ساده او بې انځوره لوحه زما پر کور ولګوه چې خلک پوه شي دا د یو ډاکټر کور دی. هغو ته مو ووایه چې زه یو مشهور ډاکټر یم، بلکې یوازې زما نوم واخله او توضیح ورکړه چې دغه ډاکټر بېوزله ناروغان ګوري، هر څوک کولی شي له خپل وس سره سم پیس ورکړي. کاپتا وویل زما بادره ته یو مشهور ډاکټر یې او نور هېوادونو ته د سفرونو په ترڅ کې دې ډېر معلومات راغونډ دي، نو ولې ځان د بېوزلو ډاکټر جوړوي؟ ما وویل کاپتا کومه خبره چې زه درته کوم هغه ومنه، زما امر اجرا کړه، ګنې زما له کوره بهر شه، هر ډول چې غواړې ژوند وکړه. زه پوهېږم چې له ما دې دومره غلا کړي چې نن پرې کور اخیستلی شي او یو ښځه پرې کولی شي. کاپتا وویل زما باداره که ته تبه ونه لرې دغسې خبرې نه کوې. بله دا چې زه داسې سړی نه یم چې ښځه وکړم، تل په کور کې له هغې سره جنګ وکړم. دا زما ډوډۍ وخوري او د جنګ په وخت کې مې په لکړې او لښتې ووهي. کله چې انسان کولی شي آزاد ژوند وکړي او په هوساینه کې وخت تېر کړي، زما په نظر ښځه کول لیونتوب دی. خو له دې کبله چې ته زما بادار یې، که ته پر پوزي څملې زه به هم پر پوزي در سره څملم، خو خپله خواشیني هم نشم پټولی، ځکه ستا کار ته چې ګورم نو لیوني ته پاتې کېږي. یوازې لیونی نه، یوازې لیونی مرغلره تر خوشیو لاندې پټوي او ته هم خپل علم او پوهه د بېوزلو تر جنډو لاندې پټوي. ما وویل کاپتا کله چې انسان نړۍ ته سترګې رڼوي نو که خان وي او که بېوزله، خلوڅ لغړ وي او په ناروغیو کې هم بېوزله او شتمن توپیر نه لري، دواړه کړاو زغمي او باید دواړه معالجه شي. کاپتا وویل هغه ډالۍ چې یو شتمن یې له معالجې وروسته ورکوي د بېوزله له ډالۍ سره ډېر توپیر لري. که زه له فطري پلوه مریی وای او له زوکړې سره مریی ګڼل کېدی، ستا دغه نظر به مې منلی و. خو له دې کبله چې زه لومړی آزاد وم او بیا غلام شوم، دا نشم منلی چې بېوزله او شتمن د انسانانو له نظره یو شان دي. ومې ویل کاپتا زه بېوزله او شتمن ناروغ ته په یوه سترګه ګورم او ستا د معلوماتو د زیاتولو لپاره باید ووایم چې که بې موره او بې پلاره ماشوم پیدا کړم نو هغه د خپل فرزندي اولاد په توګه روزم. کاپتا وویل دغه کار ګټه نه لري، ځکه چې بې موره او بې پلاره ماشومان په ځانګړو معبدونو کې ساتي. هغوی ټیټ رتبه کاهنان کېږي او ځینې خو خسیان کوي او د شتمنو کورونو ته یې لیږي چې نوکران او یا د هغوی د ښځو ساتونکي شي. دغه خسي ماشومان د خانانو په کورونو کې هغسې ښه ژوند کوي چې که یې پلرونه ژوندي وی د هغوی په کورونو کې به یې نه درلود. که ته کوم ماشوم غواړې نو واده مه کوه او له هېڅ یوې ښځې سره منګی مه ماتوه. ته له هغو پیغلو څخه چې له ورونو پرته بل ربیږي وغواړه چې له زوکړې وروسته خپل ماشوم تا ته درکړي. هغه به لس ځله د امون له خدایه شکر وکړي چې ته یې ورسره مخامخ کړې او ماشوم ترې غواړې او لوی ویې. که نه غواړې چې له یوې بې میړه ښځې څخه د هغې زوی واخلې، یوه ځوانه وینځه واخله چې هم درته بچي وزېږوي او هم له ما سره په کارونو کې مرسته وکړي، ځکه چې زه بوډا شوی یم او د کور کارونه راته سخت شوي دي او کله کله مې لاسونه ریږدي. که تا کومه وینځه واخیستله تر هغه وروسته به زه هم په کور کې کار کوم او هم به په خپلې پیسې په کاروبار واچوم چې ګټه راته وکړي. ما ورته وویل زه نه غواړم چې کومه وینځه وپیرم، خو ته کولی شي د کور د کارونو لپاره یو نوکر ونیسې او ته پخپله زما په کور کې استراحت وکړې. دا به ستا د تیرو خدمتونو او وفادارۍ انعام وي. زه پوهیږم ته به په دغه ښار کې ساقيخانې ته ولاړ شي او کولی شي هغه خبرې ما ته هم راوړي چې ته یې هلته اورې، ځکه چې له ساقيخانې پرته په هیڅ ځای کې خلک دومره صمیمي مجلس نه کوي. ډېر کسان چې هیڅکله خپل باطن نه څرګندوي، خو کله چې شراب وڅښي په خبرو راځي او هغه څه وایي چې په زړه کې لري. له دې خبرې وروسته زه له کوره ووتم چې یو پخوانی ملګری پیدا کړم او د مصر د پوځ قمندان هورمهوب ولټوم. په دې لړ کې هغه ساقيخانې ته ورغلم چې زما هنرمند ملګری توتمس به هلته ورته. ما د هغه پوښتنه وکړه. شراب پلورونکي راته وویل نه پوهېږم چې هغه چېرته دی او څه کوي، ځکه چې له یوې مودې راهیسې دلته نه راځي، خو تر دې وړاندې چې ورک شي د پیشوګانو انځورونه یې ایستل. ما په حیرانۍ سره وپوښتل ولې د پیشوګانو انځورونه ایستل؟ د ساقيخانې خاوند وویل هغه مجبور و،
له دې لارې پیسې ګټلې. د په هغو کتابونو د پیشوګانو انځورونه ایستل چې ماشومان یې په ښوونځیو کې لولي. زه له ساقي خانې راووتم او د عسکرو کور ته ولاړم چې هلته هورم هوب ووینم. خو هلته چې ورغلم ومې لیدل چې د سپاهیانو په کور کې لږ کسان اوسي. اوس د پخوا په شان عسکر په انګړ کې نه پهلواني کوي او نه نښې ولي. په انګړ کې یو افسر ولاړ و. پوښتنه راڅخه وکړه چې دلته څه غواړې او ولې راغلی. ما ترې پوښتنه وکړه چې آیا هورم هوب هلته دی او که دلته. دلته نشته. چېرته یې پیدا کولی شم؟ سمنسب چې کله د هورم هوب نوم واورېده سر یې ټیټ کړه او زه د ده له درناوي څخه پوه شوم چې هورم هوب لا هم د پوځ مشر دی. له هغه مې پوښتنه وکړه چې آیا هورم هوب لا هم د پوځ قمندان دی که نه؟ سمنسب وویل هو، هغه د پخوا په شان د مصري سپاهیانو مشر دی، خو اوس دلته نشته او کوش ته تللی دی چې د هغه ځای چوڼۍ له منځه یوسي او هغه سترتیري رخصت کړي چې په دې چوڼۍ کې دي. خو دا معلومه نه ده چې کله به راستون شي. ما دغه سیمنسب ته یو کړی سپین زر ورکړه او هغه د سپینو زرو د دې کړی په لیدو حیران شو. نور یې کبر پرېښود. ما ته یې وخندل او ویې ویل هورم هوب یو ستر قمندان دی او په دې پوهېږي چې عسکر څه غواړي او څه ډول چلند ورسره وکړي. خو فرعون د یو پسه په شان دی، د عسکرو له حالاتو خبر نه دی او پام ورته نه کوي. له همدې امله کله چې اوس هورم هوب دلته نشته نو لکه چې ګوري د عسکرو کور تش دی. عسکر تللي چې خیرات راټول کړي او خپله خېټه مړه کړي. له دې کبله چې زه تر ټولو ټیټ رتبه افسر یم، د ګدایي لپاره نشم تللی. زه لامونه غواړم چې د سپینو زرو د دې کړۍ له امله تا مخته ورکړي، ځکه څو میاشتې کېږي چې زه ساقي خانې ته نه یم تللی چې د وربشو به وڅښم. خو نن به شراب پلورنځي ته ځم او هلته به ښه ډېر وڅښم. تر دې وړاندې چې موږ یې عسکري ته واستوو نو ژمنه یې راسره وکړه چې که سپیان شو ډېر سره او سپین زر به ترلاسه کړو او څومره ښځې چې وغواړو موږ ته به رسیږي. خېټې به مو تل له خوړو او د وربشو لوبو ډکې وي. د سپیانو له کوره چې راووتم دارالحیات ته ولاړم چې هلته د فرعون د کوپړۍ سوري کوونکی ووینم. خو هلته یې راته وویل چې کوپړۍ سوري کوونکی 2 کاله مخکې مړ شوی او مړی د اموات په ښار کې ښخ کړی دی. په دارالحیات کې چې له ما سره کومې خبرې وشوې پوه شوم چې د فرعون د خپل خدای په پیروۍ چې اتون نومېده، هغه عسکر چې د ده پلار اجران کړي ول رخصت کوي. د فرعون استدلال دا و چې وایي په سوله او ورورګلوۍ کې به ژوند کوي او عسکرو ته اړتیا نشته. د دې ژوندلیک په پیل کې مې ویلي ول چې دارالحیات د امون په معبد کې دی او له دې کبله چې په معبد کې وم غوښتل مې د معبد حالت هم وګورم چې د ځوانۍ خاطرې را په زړه کړم. هلته مې ولیدل چې کاینانو خپل خریلي سرونه غوړ کړي، سپینې جامې اغوستي او ورخطا دي. کله چې خبرې کولې شاوخوا یې کتل او داسې ښکارېده چې ویریږي څوک یې خبرې ونه اوري. دوی چې زه ولیدم نو په شکمنو سترګو یې تیز تیز راته وکتل او ښایي فکر به یې کړی وي چې ګنې زه جاسوس یم. زه په امون معبد کې د مصر د پخوانیو مجسمو تر مخې تیر شوم او د معبد وروستۍ برخې ته ورسېدم او هلته مې په حیرانۍ سره ولیدل چې یو نوی معبد یې جوړ کړی دی. کله چې زه د امون په معبد کې وم هغه مهال دغه عبادت ځای نه و. نو راته معلومه شو چې دا معبد له طب څخه زما له وتلو وروسته جوړ شوی دی. کله چې دغه معبد ته ننوتم ومې لیدل چې دیوال نه لري بلکې یو تش انګړ دی چې شاوخوا یې لوړې ستنې درولې دي. د انګړ یوه خوا خلاصه ده یعنې ستنه نه لري او د معبد محراب هماغلته دی. محراب ته نږدې شوم ومې لیدل د دې پر ځای چې قرباني شوی پسه او نور سپېڅلي شیان په محراب کې کېږدي هلته ګلان میوه او غنم ایښي دي. پر محراب یو ډبرین حکاکي شوی انځور کل شوی چې د اتون خدای د یو دایرې په شان ښودلی. له دایرې څخه شاوخوا ته وړانګې تللي په یو لاس پای ته رسي او هر لاس د حیات صلیب کلک نیولی دی. د دې معبد کاهنانو سپینې جامې اغوستې وې، سرونه یې هم نه خریلي او ټول ځوانان ول. کله چې زه دې معبد ته ننوتم کاهنان د محراب شاوخوا ته راټول شوي او سپېڅلې سندره یې ویله. غوږ مې ونیو، ګورم چې د سندرې ټون مې په غوږونو کې اشنا لګېږي او هغه مې د سورې په اورشلیم کې اورېدلې وه. خو د دغه معبد په ټولو شیانو کې تر ټولو عجیب شی د فرعون مجسمه وه چې د ستنو په سر کې لیدل کېده. ما ستنې وشمېرلې
ومې لیدل چې 40 ستنې دي او په هر ستنې د فرعون داسې ډبرینې مجسمې جوړې شوي چې د ده تر بدن لوی دي. مجسمې داسې جوړې کړي چې فرعون دواړه لاسونه پر سینې ایښي، پر یو لاس یې متروکه او په بل کې سلطنتي لکړه ده. مجسمې ټولې محراب ته ګوري او زه نه پوهېدم چې کوم مجسمه جوړونکي دغه طرحه ورکړې او هغه یې د خپلو شاګردانو په وسیله جوړې کړي دي. خو په دې پوهېدم چې مجسمه جوړونکي قصداً د فرعون د اندام ټولې نیمګړتیاوې او پوټه ښودلې دي. مثلا فرعون ډنګر لاسونه او پښې لري، خو په مجسمه کې لاسونه او پښې هومره غټ غټ جوړ کړي چې ته به د فرعون لاس او پښې ژیدي او له باده ډک شوي دي چې د بدن له غړو ورتېر شو. مجسمه جوړونکي د فرعون څېره هم مسخه کړې وه. ټولو پخوانیو مجسمه جوړونکو او هنرمندانو چې د پخوانیو فرعونانو مجسمې جوړې کړي هڅه یې کړې وه چې مجسمه د هغه له اصل سره یو شان وي. څوک چې 1000 کاله وروسته هم دغه مجسمه ګوري پوهېږي چې دغه فرعون څه ډول و. خو هغه هنرمند چې د دې معبد مجسمې جوړې کړې نو دې ورته والي ته هېڅ توجه نه ده کړې. کله چې څوک فرعون په لویو او کوچنیو زاویو، پتلیو غومبرو او اوږد مخ وګوري نو ترې ډارېږي. که زما ملګری توتمس دلته وی او دغه مجسمې لیدلې وی نو ویل به چې دا نوی هنري مکتب دی او په نوي هنر کې د خلقو او شیانو انځور او شکلونه باید د هغوی له اصل سره توپیر ونه لري، بلکې هنرمند چې یو شی او یا یو کس هر ډول ویني باید انځور او مجسمه یې هماغسې وباسي. یو بل شی چې زه حیران کړم دا ده چې څه ډول د مصر فرعون څلورم امان هوتپ موافقه کړې چې دغه مجسمې داسې جوړې شي. آیا هغه خپل ځان همداسې لید؟ ځکه خو یې پر مجسمه جوړونکو نیوکه نه ده کړې او هغه یې د هغو کسانو په شان چې کوپر یې کړی دی په دار نه دي پورته کړي. زه پوه شوم چې په نوي معبد کې لیدونکي ډېر نه دي. ورندرچیان په 2 ډلو ویشل شوي دي. یو شمېر هغه کسان دي چې د کتان جامې اغوستې او د سرو زرو ځنځیر یې په غاړه کې دی. دا د مصر درباریان ول. دوی پوهېدل چې فرعون نوي معبد ته توجه کوي نو د چاپلوسۍ او غړمالۍ لپاره دغه معبد ته راتلل. دویمه ډله نندارچیان او عام خلک دي چې په حیرانۍ سره کاینانو سندرو ته غوږ نیولی وو، ځکه چې د هغوی په معنا نه پوهېدل او د سندرې ټون او آهنګ ورته عجیبه ښکارېده. دوی له ماشوموالي راهیسې له هغو سندرو سره عادت شوي ول چې د مصر په معبدونو کې د ارمونو له جوړېدا راهیسې ویل کېدې. دغه سندرې د دوی په ارواو کې داسې ښکل شوي وي چې که یې په خوب کې هم اورېدې نو په معنا یې پوهېدل، خو نوې سندرې د هغوی د روح او غږونو لپاره ناشنا وي. له دې وروسته چې سندرې ویل شوې یو سړی چې له ظاهري څېرې کروندګر او له بیدیا راغلی ښکارېده کاهنانو ته ورنږدې شو او له هغوی یې پوښتنه وکړه آیا شونې ده چې یو طلسم او یا د قرباني شوي پسه غوایي سترګه چې خطر لرې کوي د تا په ارزانه بیه چې له ځان سره یوسي او له خطرو خوندي شي. کاهنانو د هغه سړي په ځواب کې وویل دا تون خدای طلسم او د قربانۍ په سترګه نه خرڅوي او هغو ته اړتیا نه لري، بلکې هر څوک چې پرې عقیده وکړي د هغوی ملاتړ کوي او بې له دې چې ډالۍ ورکړي هغه ساتي. کله چې سړي دا خبرې واورېدې د څېرې رنګ یې بدل شو او بیرته ستون شو. ما اورېدل چې سړی له ځان سره غړمبېده، ویل یې دا تون خدای د دروغو خدای دی. بیا د امون د معبد پر لور روان شو چې د دغه معبد له کاهنانو د قربانۍ سترګه او یا طلسم ترلاسه کړي. یوه عامه ښځه ځوان کاهن ته نږدې شوې وه، ویې ویل مګر دا تون په نوم ستاسې خدای د قربانۍ پسونه او غویي نه ترلاسه کوي؟ څوک ورته قرباني نه کوي چې تاسې غوښه وخورئ او چاغ شئ؟ که تاسې خدای هماغه ډول چې وایي ځواکمن وي نو د هغه کاهنان باید چاغ او غوښن وي، نه داسې ډنګر او بېوسه لکه تاسې چې یاست. ستاسې خواري او ناتواني دا ښیي چې خدای هم ناتوانه دی، په داسې حال کې چې امون غښتلی دی خپلو کاهنانو ته غوښې ورکوي. له همدې امله ټول چاغ او غوښن دي. یو مشر کاهن وویل اتون له قربانۍ کرکه کوي، نه غواړي چې د ځناورو وینه د هغه لپاره توی شي. ته باید په دې معبد کې د امون نوم وانخلې، ځکه چې امون د درواغو خدای دی. ډېر ژر به د هغه د خدایي تخت نسکور او معبد وران شي.
ښځه 2 ګامه شاته شوه. ویل ای امونه، خبر اوسه چې ما دا خبره نه ده کړې، بلکې دغه سړي دا خبره وکړه او ستا لعنت باید پر هغه شي، نه پر ما. ښځه له نورو مېرمنو سره چې هلته وې ولاړه او کاهنانو په ټوکه او خندا ورته وویل ورځئ ورځئ ای بې ایمانه خلقو، پوه شئ چې امون د درواغو خدای دی او ډېر ژر به دغه ځواک د هغو وښو په شان چې له منځه ولاړ شي چې د لور په وسیله ریبل کېږي. په دې وخت کې یو سړی ټیټ شو، یوه ډبره له ځمکې راواخیسته، د کاهنانو خواته یې ورویشته. ډبره د یو کاهن پر مخ ولګېده، مخ یې ژوبل شو. کاهنانو د معبد ساتونکي راغوښتل چې هغه سړی ونیسي، خو سړی وتښتېد او هغوی بریالي نه شول چې ویې په دې وخت کې زه کاهن ته نږدې شوم او په ادب مې ورته وویل زه یو مصری یم چې یو موده له هېواده لرې وم. تر دې مخکې چې له مصره ولاړ شم د اتون خدای نوم مې اورېدلی و، خو پام مې ورته نه کوه. وروسته بیا له مصره د لرېوالي له امله مې د دې خدای په هکله معلومات ترلاسه نه کړی شول. اوس راغلی یم، غواړم پوه شم چې د اتون خدای څوک دی، څه وایي او څه ډول باید د هغه عبادت وشي. کاهن لږه شېبه راته وکتل چې پوه شي زه ملنډې وښم که نه جدي خبره کوم. کله چې کاهنان پوه شول زه جدي یم، یو پکې وویل اتون یو واقعي خدای دی. ټول خدایان چې له اتون نه مخکې راغلي د درواغو ول، او هغه چې له اتون نه وروسته راځي هغه به هم د درواغو وي. اتون ځمکه، اسمان، د نیل سیند او ټول ژوي وپنځول او تل موجود وو او وي به. اوس په خپل زوی فرعون کې څرګند شوی او باید ټول دغه عبادت وکړي. دغه خدای د نورو خدایانو پر خلاف چې ټول د درواغو دي، له خلقو څخه ډالۍ نه اخلي او دې شیانو ته لیواله نه دی. بېوزله او شتمن ته په یوه سترګه ګوري. هر څوک چې پرې عقیده وکړي هغه به خپلې پناه کې وساتي. اتون د نورو جعلي خدایانو په شان نه دی چې ومري، دی په هر ځای کې شته او د هغه له ارادې پرته هیڅ کار هم نه کېږي. ما وویل دغه کاڼی چې اوس د دې ځوان کاهن پر مخ ولګېد او هغه یې ژوبل کړه، دا اتون د ارادې په اساس و، ځکه چې ته وایې هیڅ کار د هغه له ارادې پرته نشي کېدی. کله چې کاهنانو دا خبره واورېده یو بل ته یې وکتل، ویې ویل داسې ښکاري چې ته پر موږ ملنډې وهې. خو هغه کاهن چې پر مخ لګېدلی و په لوړ غږ وویل هو، دغه پیښه د اتون د ارادې له مخې وشوه، ځکه چې زه د هغه لیاقت نه لرم. دغه پیښه اتون رامنځته کړه. دا چې اتون له دې پیښې سره مخامخ کړم علت یې دا و چې زه په خپل روح کې له فرعون سره ډېر محبوبیت له امله مغرور شوی یم. اتون مې هیر کړه او په فرعون ځکه ګران یم چې ډېر ښه غږ لرم او سندرې ویلی شم. کله چې فرعون پوه شو زه چمتو یم د هغه په خدای ایمان راوړم، زه یې معبد ته ولېږلم. نو دې ځای ته ورسېدم، ومې ویل بیا اتون خدای دغه توانایي لري چې فرعون اړ کړي، یو کس ناڅاپه له خاورو پورته کړي او معبد ته یې راولي چې کاهن شي. یو کاهن وویل زموږ فرعون د خلقو مادي او ظاهري اړخ ته توجه نه کوي، بلکې له هغه ځواکه استفاده کوي چې اتون ورکړی. دی د نورو له زړونو خبرېږي او پوهېږي چې ایا دغه کس ترقي کولی شي او که نه. ومې ویل فرعون څنګه د نورو خلقو له زړونو خبرېدی شي او د خلقو زړونه لوستلی شي، ځکه چې یوازې اوزي رئیس دغه قدرت لري او د دې وس لري چې د نورو له زړونو خبر شي. کله چې ما دغه خبره وکړه کاهنانو په خپلو کې خبرې وکړې او مشوره یې کوله چې ما ته څه ځواب راکړي. یو پکې وویل اوزي رئیس د 2مې 3مې بلکې د 4مې درجې او هغه هم خیالي خدای دی. اوزي رئیس نشته، یوازې د عامو خلقو خیالونو هغه رامنځته کړی، خو د دې پر خلاف اتون موجود دی، ناڅرګند او همیشنی خدای دی. او فرعون په عین حال کې چې یو انسان دی د اتون اصلیت هم لري، ځکه خو په یو وخت کې څو شخصیته درلودلی شي. دا چې د خلقو زړونه ویلی او له هغو خبرېدی شي، علت یې دا دی چې په یو وخت کې څو شخصیتونه لري، داسې چې یو انسان د څو کسانو غوندې کېږي. او همدا لامل دی هغه مجسمې چې هنرمندانو جوړې کړي او ته یې پر ستنو برسېره ویني، داسې جوړ شوي چې هم ښځې دي او هم نارینه، ځکه چې د خدای اصلیت په فرعون کې شته او هغه د دغه اصلیت له امله هم نارینه او هم ښځینه ځواک لري. ما مصر په 2 لاسونو ونیو او ومې ویل
زه د همدغه ښځې په څېر شي اوس له دې ځایه ولاړه. ساده سړی یم، ستاسو د خبرو په معنا نشي پوهېدی. زما عقل دا نه مني چې یو کس چې هم مهاله هم نر وي او هم ښځه، هم نطفه دې جوړه کړي او هم دې د ماشوم زیږولو او پاللو توان ولري. بله دا چې تاسې په خپله هم دا تون په خدای سره جوړ نه یاست. تاسې لکه چې نه پوهېږئ هغه څوک دی او څه وایي. ځکه کله چې زه له تاسو پوښتنه وکړم تاسو له سلام مشورې وروسته ځواب راکوئ. کاهنانو پر دې خبرې اعتراض وکړه. ویل نه، داسې نه ده. موږ دا تون د خدای په اړه هیڅ شک هم نه لرو. هغه بشپړ خدای دی، هیڅ نیمګړتیا نه لري، تل و او همیشه به وي. خو موږ نیمګړي یو له دې کبله چې کمی لرو. دا تون خدای ښه نشو پېژندلی، خو څومره چې فکر او مطالعه وکړو هغه به ښه او ډېر وپېژنو. حتما څو کاله وروسته به دا تون خدای ښه وپېژنو. 20 کاله وروسته به زموږ پېژندګلوي د اوس په پرتله ډېره وي. خو اوس یوازې یو کس اتون ډېر ښه پېژني او هغه د مصر فرعون دی، ځکه چې هغه د اتون له ذاته دی او د اتون روح د هغه په بدن کې وي. له دې سره سره چې دې خبرې قانع نه کړم، خو پر ما ډېر اغېز وکړه، ځکه چې زه متوجه شوم دغه خبرې له ډېره صمیمیته ډکې وي. زه پوهېدم چې د کاهنانو په دې خبرو کې ممکنه ده یو لوی حقیقت وي، هغه دا چې موږ نه خدایان یو او نه پوهېږو. له دې کبله چې زموږ عقل کم دی او ناپوه یو، نو فکر کوو چې نور نادان او ناپوهان دي. پوه شوم چې ښایي په نړۍ کې داسې حقیقتونه وي چې زموږ سترګې نه ویني، زموږ غوږونه یې نه اوري، لاسونه یې نه لمس کوي. خو له دې سره سره دغه حقیقتونه شته. کله چې موږ د څه شي په اړه نه پوهېږو نو باید له هغه شي منکر هم نه شو او داسې ونه وایو چې دغه شی نشته. ښایي فرعون هم داسې حقیقت موندلی وي چې هغه ته اتون وایي، خو زه چې سم درک او پوهه نه لرم نو پر دې نه پوهېږم چې اتون څوک دی. له دې کبله چې خپل اشنایان مې پیدا نه کړی شول، بېرته کور ته راستون شوم. ومې لیدل چې کاپتا زما د حکم پر اساس پر کور یو لوحه ځوړنده کړې او دی په خپله په کور کې ناست دی. د اوربشې او منګی اوبه یې ځان ته ایښي او غړوب ترې کوي. زما په کور کې څو ناروغان ناست او زما د ستنېدا په تمه ول. ما په سر کې هغه مور راوغوښتل چې خوار ماشوم یې په غېږ کې نیولی دی. ښځې راته وویل ورځ په ورځ زما زوی خوار او ډنګرېږي. خو ما ولیدل چې نه یې مور او نه هم ماشوم ناروغ دی. د ماشوم مور ته مې وویل ستا د ماشوم ناروغي له دې امله ده چې ته کافي ډوډۍ نه خورې. که پوره خوراک وکړې نو ماشوم ته به پوره شیدې ورکړې او هغه به چاغ شي. له دې وروسته چې ښځه ولاړه یو مریه مې معاینه کړه چې ګوته یې د چرندې تر ډبرې لاندې شوې او ژوبله شوې وه. د هغه پر ټپ مې درمل کېښودل او ومې تړه. بیا مې یو سړی معاینه کړه چې کاتب و. د هغه د ستوني په منځ کې د یو موټي په اندازه یو غده پیدا شوې وه. ده ته مې هغه درمل ورکړل چې له یو ډول سمندري بوټي ترلاسه کېږي. ومې ویل دغه غده باید ستا له ستوني وایستل شي او ته باید له هغه وروسته یوه موده استراحت وکړې چې ټپ دې ښه شي. هغه ته مې وویل آیا ممکنه ده چې زه ستاسې کور ته درشم او هلته ستا له ستوني څخه دغه غده راوباسم؟ سړي وویل هو. وروسته مو پرېکړه وکړه چې زه به پر بله ورځ د هغه کور ته ورځم او دغه غده یې له ستوني راوباسم. کله چې سړي غوښتل ولاړ شي 2 کړۍ مس یې له خپله جیبه راوایستل چې د پیس په بدل کې راکړي. ما ورته وویل ما لا نه یې مالې جګړه چې له تا کوم شی واخلم. هغه وویل تا درمل راکړل باید د هغو پیسې واخلې. ما ورته وویل له دې پرته چې له تا ډالۍ واخلم ستا علاج به وکړم، خو په بدل کې چې زه کله کتابت ته اړ شم نو ستا له هنره به استفاده کوم. له هغه وروسته یوې ځوانې ښځې چې هلته څیرمه یې په یو عمومي کور کې ژوند کوه خپله سترګه راښودله. ویې ویل زما سترګه خوږېږي. ما د هغې په سترګه کې درمل واچول. ښځې غوښتل خپل پیس د هغو ښځو په شان چې ځان ارزانه خرڅوي راکړي. ما ورته وویل ناروغ یم او نشم کولی چې له ښځو سره څملم. دغه راز مې د ښځې پر خېټه 2 دانې هم لرې کړې چې خپلو مشتریانو ته ښه ښکاره شي. خو پر دغې لومړۍ ورځ ما له خپلو ناروغانو څخه ان یو کړمیز هم وانخیستل. کله چې هغوی ولاړل کاپتا ما ته خواړه راوړل او ویې ویل باداره تا نن له خپله کاره دومره ګټه هم پورته نه کړه چې په دې خوړو کې د اچول شوي مالګې بیه پوره کړي. زما مری کاپتا دا خواړه چې یو سړه شوې هیلۍ وه د تپس له یو خوړنځایه راخیستې
او ګرمه کړې وه. په طبس ښار کې هیلۍ او غازان داسې سر کوي چې ما یې ساری په هیڅ بل هیواد کې نه دی لیدلی. زموږ په ښار کې هیلۍ او غازان په یو فلزي لوښي کې ږدي او دروازې بندوي. بیا دغه لوښي په یو داش کې ږدي. په نتیجه کې هیلۍ او غاز داسې پخیږي چې د خوړو ټول مایعات په خوړو کې پاتې کیږي او نه ضایع کیږي. دغه ډول پخلی په هیڅ یو هیواد کې نشته او یوازې په طبس کې دغه ډول خواړه پخوي. کپتا پر دې شپه پر ما خوندور شراب وڅښل او له دې سره سره چې پر دغه ورځ مې له چا پیس نه واخیستی، خو داسې خوشحاله وم چې ګڼې یو شتمن سوداګر مې معالجه کړی او هغه ماته د سرو زرو غړکۍ راکړې وي. دغه خبره به هم وکړم. هغه مریا چې ما یې څو ورځې مخکې ګوته معالجه کړه، کله چې څو ورځې وروسته ګوته بیخي ښه شوه، نو ماته یې یو پیمانه اوړه راوړل او ویې ویل دغه اوړه یې له یوې ژرندې پټ کړي چې د پیس په بدل کې ماته راکړي. په دې معنا چې د لومړۍ ورځې طبابت ګټه یو پیمانه اوړه شول. خو ما له دغه مرۍ څخه اوړه وانخیستل او ومې ویل دا دې ستا وي. پر بله ورځ زما مرۍ چې له کوره بهر ته تللی و راستون شو، ماته یې ویل سینوها زه تصور کوم چې نن او سبا به ډېر ناروغان ولرې، ځکه کله چې بهر ولاړم اورېدل مې چې خلقو سره ویل پرون یو ډاکټر راغلی او د پخواني مسګر په کور کې اړولي او له پیسه پرته ناروغان معالجه کوي او پر دې سربیره بېوزله ناروغانو ته د مسو کړۍ هم ورکوي. کپتا وویل بېوزله یو بل ته سپارښتنه کوله چې ډېر ژر دې دغه ډاکټر ته ورشي چې هم خپله ناروغي معالجه کړي او هم له هغه څخه مس ترلاسه کړي. دوی وویل دغه ډاکټر چې خلک بې پیسه معاینه کوي او بیا مس هم له ځانه ورکوي، نو ډېر ژر کیدای شي مفلس شي، دغه کور وپلوري او له دې ځایه به ولاړ شي. ځینو ویل ښایي دغسې نو ها ناروغ او لیونه شوی دی او که لیونتوب همداسې پاتې وي نو هغه به په یوې کوټې کې واچوي او وینه زبېښونکی به یې پر سر کېږدي چې لیونتوب یې له منځه ولاړ شي. کپتا زیاته کړه ما چې دا خبرې له خلقو واورېدې د هغوی په حماقت مې وخندل، ځکه چې پوهېدم چې ته بډایه سړی، ما ستا د حکم پر اساس ستا ټول فلزات په کار اچولي، ته د خپلې طلا له ګټې ښه ژوند کولی شي او هره شپه د نن شپې په شان هیلۍ او غازان خوړلی شي. بیا زما مرۍ وویل خو زه له یو شي ویرېږم، هغه دا چې ته عادي سړی نه یې او له دې امله ممکنه ده یوه ورځ هڅه وکړې چې خپل ټول سره او سپین لرې غوځار کړې او دغه کور له ما سره یو ځای چې ستا مرۍ یم خرڅ کړې، ځکه ته یو ځل مخکې هم دغه کار کړی او خپل کور دې له ما سره یو ځای پر هغه ښځې پلورلی و چې ته پرې مین شوی وې. که زه نه وای تښتېدلی نو اوس به د هغې ښځې مرۍ وای. نو غوره ده چې په یو کاتب یو کاغذ ولیکي چې زه سر له سبا ازاد یم او په خپله خوښه چې هر چېرته وغواړم تللی شم. څوک نشي کولی چې نور ما واخلي یا وپلوري. زه له دې امله له تا څخه دغه ډول لیک غواړم چې خبرې له منځه ځي خو لیکنه تر ابده پاتې کېږي، ځکه چې پاپیروس له منځه نیسي. پای.